مارزو کا چه تاسو تا پرون چې کومه جنازه د هغې د یره مونږ کړي هغې مثال ما پیش کړ چې 3 کاله هغه په کټ باندې پروت مونځ نه و کړی. امام محمد رحمت الله علیه فرمایي چې د روژې فدیه شته، دا مونځ په درجه کې د روژې نه زیات دی. پکار دا ده چې د روژې مانځه هم فدیه ورکړي. مونږ د خدای تعالی نه د مانځه په بدل کې د فدیې د قبولۍ امید لرو. کم خلک چې ځان ته احناف وایي د امام صاحب مذهبیان وایي، نو هغوی ته پکار دي چې د خپلې فقه اقوال راواخلي. نو فقه دا راخلي چې د باندې مثلا د دې 3,80,000 د 3 کالو د منځونو د روژو پاتې شو. اوس که د دې مړي وارثان د مړي وارثان خپل والد سره خپل مشر سره احسان څومره کوي، دې ته تبرع وایي. احسان دنه تپوس پکار دی چې بچیه پلار د مړ د 3,80,000 د 3 کالو د منځونو روژو ور باندې دا 3,80,000 ټولې راوړي خیرات کوي. که بچي وویل چې ټولې خیرات کوم نو دایرې ته ضرورت نشته. دایره به کوي خو د ټول عمر احتیاطي منځونو باندې، په دې منځونو بیا نشته. که بچي وویل زه 50,000 خیرات کوم، پرون یو جنازه کې مونږ ته بچي وویل چې زه 50,000 خرچه کوم، هغه 50 مونږ راوړي. دایره د مسکینانو طالبانو کېنوله، وارث راغی د یو طالب ته یې 50,000 هبه ورکړه، ثواب وشو. تا چې ما ته 50,000 راکړې دا زما شو. خو چې زه بېرته خیراتوم خو زما اجر کېږي. تا ما ته خیرات راغله 1,000 روپۍ، زما خوښه ده چې دی بېرته تا ته خیراتوم که دی بل ته. دا 50,000 چې طالب ته ورکړي، طالب د دې دپاره چې ستا د مړي غاړه بنده ده په 3,80,000 روپو کې. ای د مړي وارثه تا 50,000 راوړي، زه ستا د مړي سره ښه کومه، دا 50,000 واپس ما تا ته وبخو. ثواب د 50 شو. وارث به راواخلي، دا به دې دویم مسکین ته ورکړي. 50,000 روپۍ دي، ثواب یې څو شو؟ 1,00,000 روپۍ شو. دویم مسکین تا د مړي سره ښه کوي، دا واپس ما تا ته وبخو. 1,00,000 هغه یې دریم مسکین ته ورکړي. 1,50,000 څلورم مسکین ته. داسې ده چې کله 8م مسکین ته ورسېدې نو 4,00,000 روپۍ د 50,000 روپو نه. یو سړی به دا وایي چې دا ولي زه تا ته اوس 1,000 روپۍ در کوم، دا واخله. دا ستا کار دی چې تی بېرته ما ته راکړي، که تی په بل چا خیرات یې دي، که خو د چا څه کار نشته. نو دا مسکینان تاسو سره ښه کوي، دې زړې عقیدې مسلمانان تاسو سره ښه کوي، دا ستاسو د مړو غاړې خلاصوي. خو که یو سړی دا وایي چې رسول الله مبارک د کم صحابي دا عمل کړی، جواب به دا وي چې صحابه ستا د مړو په شان ته د 3 کالو منځونه پرې نه پاتې کېدل، او نه ستا د مړو په شان ته په هغې باندې روژې پاتې وي، بلکې لا اقل په مړو به قرضونه پاتې کېدل. قرضونه رسول الله مبارک عادت ته را به اعلان به یې وکړه د دې مړي باندې قرض شته که نه. که چا به ویل چې قرض شته دی، وي زه جنازه نه کوم. د چا غاړه به چې بنده وه په قرض کې، جنازه یې ورته نه کوله. یا به یو صحابي عرض وکړه یا رسول الله زه وکیل کفیل یم، زه به قرض ادا کړم، تاسو جنازه وکړئ. چې کله به چا وعده وکړه چې غاړه یې زه خلاصوم، نو بیا به یې جنازه ورته کوله. معززو رسول الله مبارک د مړي د غاړې د خلاصېدو غم زمانه کې هم کړی دی، خو د خدای تعالی حق په صحابو نه پاتې کېده، نه پرې روژه پاتې وه، نه پرې منځونه پاتې وو. د مخلوق قرض به کله کله پرې پاتې وو، نبي علیه السلام به د هغې د خلاصي پوښتنه کوله. زمونږ د زمانې مړي د خلکو قرضونه هم پې پاتې، د هغې د پاسه د خدای تعالی حقونه پې پاتې، چا باندې مونځ پاتې، چا باندې روژه پاتې، چا باندې د قسم کفارې وي. فقهاو د هغې د بدل دپاره کله چې د د عمر فاروق صاحب زمانه راغله، د عمر فاروق صاحب په زمان کې فتاوا نوازل لیکلي دي، خو اوس وخت کې د کتابونو نه غلا شروع ده. 3 جلد فتاوا نوازل قصهخانه کې ما واخیسته، بیروت چاپ، 1/8 صفحه مې چې کولو کړه، مسله پکې نه وه. بېرته مې واپس کړم، دا کتاب ستا شو. زه خو دا ټول کتاب دې دپاره اخلم چې عمر فاروق رضی الله عنه شام ته روان دی، او د شام په بانډر کې یو زنانه د آمینه بنت حربت نومېږي، هغه وفاته شوه، او عمر فاروق صاحب 8 سپارې
من مالیه الى آخره دا مالیه لا اعبد الذي سورة یاسین دا غرشتمی سفارین آخرہ پوری آتا سفاری کی خودی مسکنان کین والاخذ نوبتا بعد نوبت یو بلتی نوبت پا نوبت بانی ورکلی بے او فرمائل اجعلوا القرآن وسیلة لنجات موتاکم قرآن کریم پا دوران القرآن کی او حیل اسقاط کی دا قرآن کریم گرزول دا مرو دا نجات دا پارا بہترین ذریعو گرزوئی صاحب دا دی کتاب ابو اللہ سمرقندی دا دیر متقدمین و اسلاف فقهاونا اغلی کی فصار هذا اصلا لدوران القرآن في حیلة الاسقاط دا عمر سے دا عمل دا قرآن کریم پا دائر اسقاط کے دا گرزول دا پارا یو عظیم دلیل جو چا قرآن کریم لکی خود مولانا حمداللہ جان سے نمونگ تا پوسو کو چه دا قرآن کریم صد پارا کی خود لکی اگر یو کلی وجہ بیان ویدہ دی وجہ دا چه دا مڑی منز پتا تاتا لگی دا مڑی دا روجو پتا لگا ولشی لیکن دی مڑی پٹول عمر کی تمرا قسمونا پڑھلی دا دی قسم کا پارا دا دا ایک چاہتا پتا نہیں چه دی مسلمان تمرا قسمونا پڑھلی نو لہذا داغی صاحب اندازہ نہ لگی نو قرآن کریم دید پارک کے خودل کی گی کہ قرآن کریم یو خواتا کے سخانہ کی پذیر کو پہ خرسی گی خودتی یقینی قیمت دا تمام دنیا کی یو دے کہ دا قرآن کریم قیمت پہ نہ پورا کی گی قرآن کریم دید پارک دی یا اللہ دا مانزو دا روجو حسابی ما وکڑا وچہ دا تمرا قسمون خوڑلیو کفاری تمرا دی کہ یا اللہ دا دی تمامی دنیا دا قیمت تمرا قسمون خوڑلی کنو دا غی کفاری ورباندی بھی خدای په بدل کې درته د قرآن کریم باندې ختم د دې خاطرو کا معافي کدایما معززو شامی زمونږ د مذهب عظیمه فتاوا ده اگر حسین ابن عابدین کې پدې باندې رساله لیکي په دایره اسقاط مستقیم کتاب لیکل بحر الرائد قاضی خان علمگیری داشان تختاوی مراتی فلا دا زمونږ د فقه کتابونه دي دا ټول چې کوم دی ہم دا دائر اسقاط پا دی طریقہ بانی کی و تاسو تدا سی پکار دی کہ کلم مردگان کی گی نخفل علماء و سمشوارا کر اگا علم توائی چه زما دا مڑی دمرا عمر دے دا دی صاحب دا منز راتا ہوگا دا دی دا رجوعی صاحب راتا ہوگا پا دا دمرا پاتی دی اگا دمرا پیسی جوڑی گیاراتا ہو خایا دا حساب کوئی نو بے دائرہ کوئی و کتاسو علماء و سمشوارا نکوئی و دو چکے حسابونو غلطتا و راتا و مقصد سشے و زم نپوئی گم تم نپوئی دغه طریقه بیا نه ده کم چې فقهاو ښودلې ده د هغه طریقه باندې چې د اسقاط مونږ قایل یو او زمونږ فقهاو چې کوم دی هغه تر کړی دی